خوږو لیدونکو بیا هم ښه راغلی. قدرمنو لیدونکو ژوند خپرونې د میلمه برخه راورسېده. میلمه سره به هم خبرې کوو. نو میلمه داسې یو نوښت کړی دی، داسې یو نوی فکر یې له ځان سره پیدا کړی دی او داسې یو کار یې کړی دی چې هغه واقعیت هم د ستایلو وړ دی. قدرمنو لیدونکو په خپرونه کې راسره یو زده کوونکی د یو ښوونځي سید رحمان وفا صاحب دی چې دوی سره به په کوم کارونه چې دوی ترسره کړي دي همدارنګه دوی د زده کړو په برخه به ورسره بحث او خبرې کوو. سلام وفا صاحب، ستړی مه شې، په خیر راغلی خپرونې ته. خیر اوسئ، مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د ملي تلویزیون تخنیکي همکارانو، بیا درنو لیدونکو او تاسو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. بله، مننه. ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسئ. وفا صاحب څنګه یې، په خیر راورسېدې خپرونې ته؟ شکر الحمدلله، تاسو ښه یې؟ مننه، خوشحاله اوسئ، ژوندي اوسئ. وفا صاحب راځئ مخکې له دې نه چې تیارې ته لاړ شي چې دا مې په څومره وخت کې جوړه کړې یا مو څه کارونه پرې ترسره کړي. د هغې نه مخکې به لاړ شو د زده کړو برخې ته. په کوم ټولګي کې زده کړې کوئ او همدارنګه زده کړو په اړه مو راته ووایئ. اول راځو معرفت ته. زه سید رحمان وفا د میر احمد خان وفا زوی د پکتیا ولایت څخه یم او د سادات خفیاني خصوصي عالی لیسې زده کوونکی یم. فی الحال لا د مکتب دوره ده، نو په نهم ټولګي کې زده کړې کوم او د سادات خفیاني خصوصي عالی لیسې زده کوونکی یم. بله، ډېر ښه ډېر ښه. راځئ په کوم ښوونځي کې چې تاسو زده کړې کوئ د هغې د زده کړو په اړه راته ووایئ. څنګه د زده کړې مو څنګه مخته روانې دي تر اوسه؟ ماشاءالله بیخي بهترینه زده کړې دي. زموږ په ښوونځي کې بیخي زیات امکانات موږ ته، خصوصا په دغه بخشو کې استادان ډېر زیات کوښښ او زیار موږ سره باسي او دغه لپاره موږ ته یعنې تخنیک لپاره کلاس جوړ شوی دی، شخصي کلاس دی چې موږ همدغه سیسټم مخته پکې وړو. بله، یعنې یو شخصي او ځانګړی ټولګی ستاسو لپاره جوړ شوی دی چې تر څو پورې تاسو خپل نوښتونه پکې وکړو. دې تیارې په اړه مې اوس راته ووایه. ښه، دغه تیاره خو فریم چې دی یعنې ډیزاین دغه کوم شاوخوا، نو دغه APP کاک ورته ویل کېږي، د کاک څخه جوړه سوې ده. دې کې یو موټور لګېدلی دی چې په عادي ژبه کې موږ ورته ویلی شو ډاینامو، پروفیلر چې په عادي ژبه کې موږ ورته ویلی شو فکه، بیټري دی، ریسیور دی او AC ده، ټیرونه دي، همدغه کاک څخه فریم جوړ شوی دی او یو ریموټ دی چې تر 3000 مترو پورې دی خپل سیګنال انتقالوي انتن ورکولی شي. تر 3000 مترو پورې پرواز کولی شي. فی الحال موږ تر 1000 مترو پورې شاوخوا موږ پاس ګرځولې ده او په دومره مترو کې موږ ګرځولې او بیرته مو لینډینګ ورکولی، په بریالي ډول سره موږ ته نتیجه راکړې ده. بله، دا په څومره وخت کې تکمیل کړې ده؟ څومره وخت پرې تېر کړی دی په دې باندې؟ دی خو تقریبا زموږ څخه خصوصا ډول زما څخه 15 ورځې وخت ونیو، 15 ورځ کې تکمیل شوله بشپړه. خوږو لیدونکو تاسو په تصویرونو کې هم ولیدل او بیا به هم ګورئ انشاءالله. موږ به هغه تصویرونه هم تاسو ته نشر کوو چې مثلا زموږ همدغه ملګري سید رحمان وفا دغه زده کوونکي زموږ هیوادوال داسې یو تیاره جوړه کړې ده چې تقریبا تر 1000 مترونو یې دوی په خبره باندې چې موږ ورته پرواز ورکړی دی. همداسې ده وفا صاحب؟ همداسې دی. بله، په دغه برخه کې تنها تاسو کار کړی دی یا نور زده کوونکي هم در سره همکار؟ په دغه برخه کې خو خاص ما کار کړی دی، خو نور بخشونه چې کوم ځای زما سره تقریبا اکسوټور مو جوړ کړی، روباټ مو جوړ کړی، دغسې نور سیسټمونه مو جوړ کړي دي چې په هغه کې موږ سره خپل شاګردان خصوصا زموږ صنفیان صدیق حیدري دی چې ما سره ډېر په دغه بخش کې لاس وړي. نو دغه سیسټم تقریبا زموږ په مکتب کې دغه خاص زما لخوا سوی ده او نورې وړتیاوې چې دي هغې کې ما سره نور همکاران هم شته. بله، ښوونکي یا استادان ستاسو سره په دغه برخه کې څومره همکاري کوي؟ استادان خو زموږ سره په دې بخش کې بیخي زیات همکار دي. لکه په خصوصا ډول راځو زموږ د فزیک استاد څخه دې پوښتنه موږ تر وکړله چې دا دومره موټر دی، دومره وزن جګوي، موږ تیرې شیپ ډیزاین باید څومره کړو چې دا دومره وزن جګ کړي. نو زموږ سره مطلب دا چې استادان په دې بخش کې بیخي زیات زیار او کوښښونه را سره کوي او په خصوصا ډول زموږ مدیر صاحب، رئیس صاحب همدغه هم زموږ سره په دې بخش کې مالي کوم امکانات چې لګېږي راته برابروي. نو زموږ په دې مکتب کې همدغه سیسټمونه موږ ته فعاله دي. بلکل. دغه کوم څنګه داسې فکر در سره پیدا شو چې راځه نن یو جهاز جوړ کړه یا یو تیاره جوړه کړه؟ دا خو تقریبا دغه تخنیک سره زما د ماشومتوب څخه شوق او علاقه وله. نو په راسو دغه سیسټم ته چې موږ ته امکانات نه و برابر سوي، زموږ د مکتب لخوا وویل شوی، رئیس مدیر لخوا که هر څوک دغسې وړتیاوې لري خپلې وړتیاوې دې ښکاره کړي او موږ که مالي سپورټونه دي او که چې امکانات دي موږ ټول ورته برابروو. ستاسو سره باید څه وشي، کومک وشي یا څومره کار ستاسو لپاره وشي چې تاسو هم په راتلونکي کې داسې یو جهاز جوړ
زه خو په خپله ما په راتلونکي پلان نظر نیولی دی نو د ګلیډر میټرولایټ ګریډر سیستم په نامه سره یادېږي چې 2 نفر به جګوي او تر 1000 کیلومترو 800 کیلومترو څخه ونیسه تر 1000 کیلومترو پورې به پرواز کوي 2 نفر به جګوي او دغه سیستم ته ما مخکې نظر کې مې نیول شوی دی او خو مالي کومکونه چې دي دې ته ډېره زیاته اړتیا ده باید موږ ته وسایل برابر سي چې موږ همدغه پروژې مخ ته پرېویږو بالکل واقعیت هم داسې ده چې په افغانستان کې هم ښه قوي ذهنونه دلته موجود دي د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ ولیدل مثلا موږ او تاسو هغه هیوادوال چې دوی موټر جوړ کړل بیا حتی په قطر کې په کوم په یو نمایشګاه کې یا نندارتون کې نندارې ته وړاندې شول دلته هم داسې ذهنونه موجود دي ټکنالوژۍ په برخه کې چې دوی ښې لاسته راوړنې ولري او بیخي زیات زه خپله ما سره تقریبا 6 نفر په رابطه کې دي د افغانستان دی ما څخه مشورې اخلي خانولي په نوم خانولي کامران په نوم یو هلک دی یو ځوان دی البته چې ډېر غټ یو استعدادونه لري افغانستان کې ډېر دا رقم خلک ستا خو سپورټ یې نشته ډېر شیان یې جوړ کړي دي خو یو ځل کوم یوه تلویزیون یا یوټیوبر ورغلی چې دغه ویډیو نشر سوی نور کوم سیستم دوی ته نه دی برابر شوی دی حکومت لخوا یا خصوصا د عام خلکو تجارانو یا همدغسې خلکو لخوا چې دوی ته مالي سپورټونه ورکړي امکانات ورته برابر کړي دغه کوم نفران چې دي دا رقم دا چې ټول را یو ځای شي او په دې باندې کار وکړل شي نو دا په آینده کې ډېر یو غټ یو څه کولی شي چې د افغانستان د ملي اساس ګڼل کیږي یعنې دوی کولی شي چې تیارې جوړې کړي د یو څخه نیولې تر 10 نفرو پورې سټیپ بای سټیپ مخته ځي زه اوس غواړم چې 2 نفر جوړ کړم راتلونکي کې انشاءالله کولی شم چې د 5 نفرو لپاره همدغسې سټیپ بای سټیپ مخته ځو خو فلحال دغه د چې کوم نظر کې نیول شوی دی د مالي کوم لګښتونه چې راځي د دې نسبت یعنې کم چې راسي همدغومره راځي که ماته ډېر امکانات برابر شي مالي لګښتونه دا راباندې وشي نو انشاءالله زه کولی سم چې 10 نفره جګ کړم دغسې تیاره هم جوړه کړم بالکل خدای خو مهربانه دی انشاءالله له هغه تجاران همداسې څخه غوښتنه لرو چې ستاسو ملاتړ وکړي ستاسو سپورټ وکړي چې تاسو هم په راتلونکي کې داسې یو هغه ترسره کړئ چې 10 نفره نه زیات کسان پورته کړي راځئ وفا صاحب چې اوس ستاسو په نظر باندې هغه زده کوونکي چې بریاوې ترلاسه کوي داسې نوښتونه ترسره کوي هغه زده کوونکي مثلا دوی نه تنها د جاز په برخه کې په د ټکنالوژۍ په برخه کې په نورو برخو کې ښه نوښتونه ترسره کوي نوي فکرونه له ځان سره لري د هغې لپاره باید څه وشي او دوهم هغوی چې بریالي شوي دي تر یو حده پورې هغوی څومره مشکلات څومره ستونزې کړاوونه تر شا پرېږدي دي نو خصوصا زه خپل ځان درته وښیم چې ما همدغه سیسټم پیل که سر کې ډېرو خلکو به راته ویلي چې ته دا نسې کولی په اول ځل ما اکسویټر جوړاو چې خلکو ویل دا نسې کوی دا نسې جوړوی هسې چټي شی ده نو هغه مې بیا جوړ کړل بیا راغلو دې تیرې ته چې دا مې جوړوله په دې لګیا وم خلکو ویلې دا نه پورته کېږي او دا پرېږده دا هسې چټي شی ده او دا دواغه ده نو په دې په ځای چې ما ته سپورټ راکړي زه نور هم هغه کولم نو د خلکو څخه مې دا درخواست دی چې یو څوک استعداد ولري باید هغه تشویق کړي نه چې دوی زړونه ورمات کړي نو هغه ځوانان که چیرې یو استعداد وړتیا ولري که دغه ټکنالوژي ده یا تخنیک ده یا کوم بل خپل د دوی شوق او علاقه د څه شی څخه وي سره وي نو په هغه باندې د دوی کار وکړي او دوی انشاءالله خپل هغه کوم علاقه چې ده هغه خامخا دوی ته نتیجه ورکوي بالکل همداسې ده راځئ اوس دا راته وایي چې دا په تاسو په ریموټ کنټرول باندې په کم کنټرول او دا ریموټ باندې کنټرولېږي په دې ریموټ باندې لیسیور ورسره کنیکټ کېږي او په دې چې څرنګه چلان سي کنیکټ کېږي او هغه خپل سیګنال دې ته ورکوي بالکل دا خو مثلا چې تاسو وایئ چې تر 1000 مترونو پورې هوا ته پورته کېږي دې هلته مثلا تاسو د میتر یې څنګه کنټرولولی شي چې دا څومره لاړه یا مثلا هغو ساحې ته چې دا ځي هلته په هغو ساحه کې مثلا د کومې ونې سره خدای مه کړی کوم تعمیر سره چې ټکر ونه کړي څنګه تاسو ته معلومیږي کومه کامره مو کې نصب کړې ده یا بل داسې کوم سیستم لري کامره خو تقریبا دې کې نصب کېږي چې خو اوس فلحال دا زموږ د دې ریموټ په واسطه باندې کنټرولولی شو چې اوس به تقریبا یو څه ټیسټ به هم درته ورکړو داسې نه چې په سټوډیو کې جګه شي نه بس خیر همدغسې د دغه ګیر په ذریعه سره دی کولی سي چې یو خوا بل خوا کته او پورته
دغه کته پورته یو خوا بل خوا ټول سیسټم همدغه باندې کنټرولېږي. نو تا چې یادونه وکړه چیرې ونه کوم کور مور سره ونه لګېږي نو دا ستا په لاس کې دی کنټرولېږي همدغسې نه. او دلته خپل رادارونه لري چې څومره سیګنال څومره اندازې پورې دی تللی ده، څومره برق ورخوڅی ده، برق یې څومره ده چې کوم برق لري ذخیره دا تر کومه حده پورې کار کولی شي. نو یو ټیسټ به هم درته ورکړو وبه یې نیسو چې مخته لاړه نه شي. مخکې هم په تصویرونو کې هیوادوالو ته هلته وړاندې شول، دوی ته هغه ویډیو وړاندې شو او نشر شو په نظر مې چې هلته دوی کولی شو چې مثلا ویې ګوري دغه کومه تیاره چې تاسو هم فکر کوم مخکې پرواز ورکړی او ورکړی مو. نو په راتلونکي کې پلانونه مو هم راته ووایئ، څه پلان لرئ؟ راتلونکي کې همدغه مخکې چې یادونه وسوله اول سټیپ راځو دغه ګلیډر جوړو چې 2 نفره میټرولیټیک ګلیډر سیسټم ورته ویل کېږي چې 2 نفره جګه وي تر 1000 کیلومترو پورې دی پرواز کولی شي او دغه سیسټم به جوړو انشاءالله. خو مخکې مې یادونه وسوه مالي کومکو ته ډېر زیات ضرورت دی او انشاءالله زه په ځان باندې 100% اطمیناني یم چې دغه سیسټم زه جوړولی شم. بلکل. د ښوونکو په اړه مو هم راته ووایه، ښوونکي مو په دغه برخه کې څومره تشویقوي او د کورنۍ غړي؟ زه خو خپله په خصوصا ډول د کورنۍ لخوا ډېر زیات تشویق کېږم. نو زه چې یو شی جوړوم لا جوړ مې نه وي راته وایي ته یې کولی شو جوړ که وایي موږ در سره یو. نو زه د کورنۍ لخوا هم سپورټ کېږم او د استادانو لخوا ډېر زیات سپورټ ماته کېږي. نو زه چې کوم پروګرام مخته روانوم هر استاد ماته وایي چې ته دا کولی سې دا وکړه او ته د افغانستان آینده یې. نو سپورټ ماته ډېر زیات دی، کوم داخلي سپورټ چې دی د استادانو فامیل او دغه سیسټم. بلکل. تاسو یادونه وکړه چې مثلا یو دا جاز و د دې ترڅنګ ګلیډر و یادونه کړه ګلیډر به انشاءالله جوړو. بلکل هغه یادونه مې وکړه. داسې څیزونه دي چې مثلا تر ډېره پورې جوړ شوي هم دي، ډېری هیوادوالو په دغه باندې کار هم کړی، په ډېرو ښوونځیو کې موږ ولیدل هم چې دارنګه جاز که وښیي که ګلیډر وښیي یا نورو برخو کې ډېر کار هم شوی. داسې څه په فکر کې تاسو لرئ چې هغه نوي جوړ شوي چې تاسو یې جوړ کړئ؟ و انشاءالله ستا فکر کې مو همداسې سیسټم شته، خو همدغه اول سټیپ ما یادونه وکړه چې همدا ګلیډر به وي چې جوړ کړو. د هغه نه بعد مالي لګښتونه ټول سیسټم د مالي لګښتو پورې مربوط راځي. نو که چیرې په موږ باندې کار وسي موږ کولی شو چې هر رقم سیسټم جوړ کړو. نو دا ذهنونه چې یو ځای سره لکه ډېر زیات پیدا کېږي، خصوصا 3 نفره ما سره بامیانو کې ما سره په تماس کې دي. همدغسې که خانولي کمران دی د ننګرهار ولایت څخه دی، ډېر زیات د خوست کې ډېر زیات دي، پکتیا کې یو څو نفر دي زه یې خپله پېژنم. نو داسې ټول رایوځي ته شي او په دغه باندې کار وسي، دوی کولی شي چې ډېر څه جوړ کړي. بلکل. راځئ آخري کومه پوښتنه ما نه وي کړې وه، هغه خبرې له تاسو سره پاتې مهرباني. راځو هغه ما یادونه وکړله ټیکنالوژي ترانسفر. نو دغه سیسټم په ټوله نړۍ کې رواج دی. هر هیواد کولی شي چې دا سیسټم یو هیواد څخه بل هیواد ته ترانسفر کړي. داسې هیواد نشته چې ټول خصوصا دوی ټول کار په خپله باندې وکړي. هر انسان هر هیواد نیمګړتیا لري په یو سیسټم کې. نو دا ترانسفر دوی هر هیواد ته انتقالولی شي. نو موږ هم کولی شو چې دغه تخنیک ترانسفر دغه فابریکه د جیټ دغه افغانستان ته انتقال کړو. د څه شي په واسطه که چیرې خلک ووایي چې مالي وضعیتونه او دا سیسټم ډېر سره کمزوری دی او دغه فابریکې سیسټمونه ټول د چین څخه اخیستل کېږي. په خصوصا ډول اوس راځو چین ته په کتو سره د افغانستان سره روابط هم انشاءالله اوس حالاتو کې ښه دي. او بل دوی د افغانستان طبیعي زیرمې چې کومې دي دې ته ډېر لیواله دي، غواړي چې دغه طبیعي زیرمې څېړنه وسي او ترلاسه کړي. نو موږ کولی شو چې د طبیعي زیرمو په بدل کې همدغه پروژه ترلاسه کړو. بل راځو عامو خلکو ته، تجارانو ته، هغوی هم کولی شي چې دغه پروژه کې یو څه خپل کوم ګډون چې دی وکړي او مالي لګښتونه د حکومت لخوا هم کولی شي چې دوی هغه وکړي. نو موږ کولی شو چې دغه پروژه فابریکه افغانستان ته هم انتقال کړو، ځکه ډېرو هیوادو انتقال کړې ده. بلکل. نړۍ مننه وفا صاحب چې خپرونه کې مې را سره برخه واخیسته. واقعیت یو په زړه پورې اقدام ترسره کړی و
نو انشاءالله په راتلونکي کې کله چې موږ غواړو تاسو خپرونې ته دعوت کړو بیا مو داسې یو کړنه ترسره کړې وي چې همدغه جټ چې دوست تاسو جوړه کړې ده دا داسې یو څه وي چې مثلا یو کس پکې کښېني او هوا ته پورته شي داسې انشاءالله موږ د داسې یو راتلونکي امید لرو تاسو ته نړۍ مننه او تاسو کولی شئ هم هیڅ انسان چې ځان سره هر انسان چې یو فکر ولري کولی شي هغه فکر ته مالي جامه ور واغوندي او انشاءالله کیږي 100% هم زه دا کولی شم چې دا سیسټم جوړ کړم انشاءالله د خدای په مرستې سره بلکل نو کیږي انشاءالله بلکل نړۍ مننه ژوندي اوسئ چې خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته ژوندي اوسئ خوږ لیدونکو ژوند خپرونې د میلمه برخه همدومره وه د میلمه سره مو بحث او خبرې درلودې واقعیت په زړه پورې وفا صاحب په زړه پورې خبرې وکړې او په زړه پورې اقدام یې ترسره کړی دی نو په راتلونکي کې هم د یو ښه راتلونکي هیله ورته څرګندوو